سلامونه ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. کله چې په یو لوبه کې سم ونه لوبېږې نو بیا نیوکې کېږي. راشد خان وایي که د افغانستان نه وای نو ما به دا کرکټ پرېښی وای. د افغانستان کرکټ ملي ټیم تکړه لوبغاړي د مینوالو څخه ګیله کړې ده. نوموړي دا ګیله په یو ویډیو کې ویلې ده چې د حق او قضاوت خبره نه کېږي، داسې خبرې کړي چې په هغه حالت کې شتون نه لري. نوموړی وایي که افغانستان نه وای نو ما به څه کولی. خبریال د دغه خبرې په ځواب کې راشد خان ته وایي ځینې خلک پر تا نیوکې کوي د افغانستان لپاره دومره ښه نه لوبېږي لکه څنګه چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې لوبېږي. راشد خان د دې نیوکې په ځواب کې وایي کله چې په 2-3 لوبو کې ښه نه ولوبېږي نو د دا ډول نیوکو سره مخ کېږي، حال دا چې په څو لوبو کې به ښه لوبېدلی وي. راشد خان زیاتوي چې په سوداګریزو لیګونو کې مې هم بدې ورځې لیدلې دي، داسې وخت راغلی دی چې ښه نه یم لوبېدلی. نوموړي په دې هکله قضاوت خلکو ته پرېږدي او وایي هڅه کوم چې د خپل هېواد لپاره ډېرې ښې لوبې وکړم. او بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال نړیوال جام لپاره نن په یو تمریناتي کیمپ کې د ګډون په مخه نن ماپښین متحده عربي اماراتو ته روانه شول چې د راتلونکي نړیوال جام لپاره به چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی دی چې د 2023 کال نړیوال جام د اکتوبر په 5مه د 10 لوبډلو په ګډون پیل شي. دغه لوبې به د نومبر تر 19مې نیټې پورې دوام وکړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.